په دغه بحث کې به ځینې هغه لارښوونې بیان کړل سي چې زموږ امام او پیشوا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هرې مسلمانې مېرمنې ته د هغې د دنیا او آخرت د کامیابۍ او خوشحاله ژوند دپاره فرمایلي دي. لومړی په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي او ابن ماجه یې د ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي وابن ماجه. یعنی هر مسلمانه ښځه چې مړه یا وفات سي او د دې میړه یا خاوند د دې څخه راضي وي هغه ښځه جنت ته ننوتل. خوندو ومو لیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک قول د هرې مېرمنې دپاره د خاوند رضایت د جنت د ننوتلو دپاره شرط سو. نو کوشش وکړئ چې په بې ځایه غوښتنو او بې معنا خبرو خپل خاوند خواشینی او ناراضه نه کړئ. دوهم په هغه حدیث شریف کې چې ابن حبان یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او امام احمد یې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه ابن حبان وأحمد. يعني که ښځه خپل پنځه لمونځونه ادا کړي او د روژې د میاشتې روژه ونیسي او خپل فرج وساتي او د خپل میړه یا خاوند اطاعت وکړي کله چې مړه سي نو دې ته وویل سي د جنت د هرې دروازې څخه چې ستا خوښه وي جنت ته ننوځه. کومه ښځه یا میرمن چې د الهي فروضو لکه لمونځ روژه حج او زکات که یې مال درلودی تر ادا کولو وروسته خپل ځان د شیطانی او شهواني غوښتنو څخه وساتي او د خپل خاوند جائزې او روا غوښتنې او امرونه بې له جنجاله او بې له مخالفته قبول کړي نو د دې تر مرګ وروسته دې ته وویل سي د جنت د هرې دروازې څخه چې ستا خوښه وي جنت ته ننوځه. سبحان الله. خوندو تاسې فکر وکړئ چې په څونه لږو او آسانه شرطونو سره څونه لویه کامیابي او ډېره ګټه حاصلولی سي. که څه هم زموږ دشمن شیطان علیه اللعنه زموږ خوندې دغه آسانه کار ته چې د خاوند اطاعت دی نه پرېږدي خو مسلمانه ښځه باید د جنت د ګټلو دپاره د شیطان سره مقابله وکړي او خپل میړه خوښ او راضي وساتي. دریم په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ښځې زینب رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي دا وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ښځو ته خطبه وویل او په خطبه کې یې وفرمایل یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة متفق عليه. يعني ای ښځو تاسې صدقه او خیرات ورکوئ که څه هم دغه خیرات ستاسې د زر او زیوره ستاسې د ګېڼې څخه ورکړئ ځکه د قیامت په ورځ د جهنم ډېر اهل تاسې یاست. دا چې د قیامت په ورځ د جهنم د اهل ډېره حصه یا د دوژخیانو ډېره حصه د ښځو څخه ده د هغه سبب دا دی چې ښځو په دې دنیا کې آخرت هېر کړی دی او خپل ځانونه یې د سرو زرو او لباسو په شوق او محبت اخته کړي دي او د دغه سبب چې د دوژخیانو ډېره حصه ښځې دي په هغه حدیث شریف کې ذکر شوی دی کوم چې امام احمد یې د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
دخلت الجنة لم أر أحدا أقل من الأغنياء والنساء قيل لي أما الأغنياء فهم هاهنا بالباب يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحرير رواه أحمد. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي زه جنت ته داخل سوم او په جنت کې مې هیڅوک تر اغنیاو او ښځو لږ ونه لیدل. نو خود رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د اغنیاو او ښځو د لږوالي د سبب پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي راته وویل سوه هر څه چې اغنیا مالداران او بډایان دي هغه هلته د جنت په دروازه کې د دوی د مالونو حساب ورسره کیږي او ښځې دوو سرو شیانو چې سره زر او ریشمین کالي دي له جنته مشغوله کړي. نو د دې دپاره چې محترمې خوندې د دوژخ له اوره خلاصې سي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صدقې او خیرات ورکولو لار وروښول. خیراتونه او صدقې ورکوي ان شاء الله تعالی د دوژخ د اوره به وساتل سي. بیا رحمتنا واردلی دی هر خورنگینی دی زمون شنوانو لمبلی دی څومره ښکلي ښکاري پلو دې لرې کړه افقانو چې بلبلان دې ترانو ته پاڅېدلي دي څومره